حضرت استاذ محترم فقيه العصر مفتی محمد رفیع عثمانی رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته إلى يوم الدين. حضرت مفتی صاحب محترم جنازه تقریبا یقینا ډیره ناوخته شوله او تقریبا 2 ورځې پکې ووتلې. دې باره کې اصل حکم نه اگرچې بعض ملګري خبر نه دي او نه پوهېږم چې بعض خلک په دې خبرو باندې خبر هم نه وي او صرف سطحي ذهن له وجه نه سطحي سمجھ بوج له وجه نه د وخت لوی فقيه شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله ورعاه په فتوا باندې ملنډ وهي چې هغه فرمایلی دي حالت دغه عاجزان په خپله په یو شي هم نه دي خبر. حقیقت دا دی چې څلور سره مذاهب په دې باندې متفق دي چې جنازه زر کول یعنی وختي کول جنازه دغه مستحب عمل دی، یعنی باید هغه نه وخت نشي، باید زر وشي، دا مستحب عمل دی. او که چېرته په مړي کې څه تغیر راتلله بدبویي راتلله یا د هغې شکل خرابېدله یا د هغې د رژېدلو ورپړسېدلو خطره وه د بیماریانو له امله، نو بیا په هغې ټایم کې د جنازې زر ادا کول واجب دی. او بیا په دې باندې هم ټول ائمه کرام څلور سره مذاهب متفق دي چې که چېرته د مړي کوم وارث بل ځای کې وي ده او هغه خبر هم شي او د هغې راتلل متوقع هم وي غرضي هم، نو هغې لپاره بیا د مړي جنازه لږه ناوخته کول وروسته کول دا صحیح دي، هېڅ خبره هم نشته په دې کې. نو دلته هماغه خبره وشوله د حضرت استاذ محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمه الله تعالی رحمة واسعه اقرب ولی تر ټولو لوی قریب ولی حضرت استاذ محترم مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب حفظه الله په دې وخت کې برطانیې په یو ښار لندن کې وو. هغوی ته خبر ورسېدلو چې تاسو والد صاحب وفات شوی، نو د هغوی راتلل متوقع وو، هغوی راتلل، هغوی واپس راتلل، نو هغې په وجه باندې جنازه لږ مؤخره کړله. دا کوم نه د شریعت خلاف ورزي شوې ده نه د سنتو خلاف ورزي شوې ده، بلکې عین د سنت موافقت شوې ده. خو خبره زموږ تاسو د بعضو ملګرو په فهم ورسمج کې ده چې موږ تاسو ذهنونه هغه ځای ته نه رسېږي چې کوم ځای ته زموږ تاسو اکابرونو ذهنونه رسېږي. نو چې کومه جنازه شوې ده په دې کې هېڅ خبره هم نه ده، نه د شریعت خلاف ده او نه د سنت خلاف ده، بلکې عین د شریعت او د سنت موافق جنازه شوې ده. الله تعالی د حضرت استاذ محترم قبر د انواراتو ډک کړي او الله تعالی د په جنت الفردوس کې د انبیاء کرام و صدیقین و شهداء صالحین رفقت ور نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله.